هلمند کې د ادارې او حسابدارۍ د انسټیټوټ څخه د فارغ شوو زده کړیالانو له ډلې څخه د ادارې او مدیریت، ادارې او تجارت د نیمه لوړو زده کړو د فارغینو ترڅنګ د لنډمهاله 3 میاشتنۍ ادارې او مدیریت، خیاطۍ او موټر سایکل جوړونې فارغین شامل وو. نو تر دې دمه د هلمند د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ شاوخوا 1400 کسان د ادارې او مدیریت، د سوداګرۍ ادارې او بانکوالۍ او محاسبې له څانګو څخه فارغ کړي دي. په دې مراسمو کې یو شمېر ویناوال تخنیکي او مسلکي زده کړې خورا مهمې وبللې او له فارغ شوو زده کړیالانو یې وغوښتله چې په دې برخه کې نورې لوړې زده کړې هم وکړي او د هېواد په ابادۍ او پرمختګ کې ترې استفاده وکړي. کوم فارغ محصل چې دا ټولنې ته وړاندې کېږي هغه هم په مسلکي ډول او هم په تخنیکي او فني ډول باندې دی چې دی دا ټولنې ته خدمت کوي. بلخوا فارغ شوي زده کړیالان وایي ترلاسه شوو زده کړو باندې بسنه نه کوي، بلکې هیواد کې د ادارې او مدیریت د ودې او پرمختګ په برخه کې به نورې زده کړې هم وکړي. اداره او مدیریت برخه کې مې زده کړې وکړلې. د 2 کالو په جریان کې مو د 14 صنف هغه اسناد ترلاسه کړل. نو په راتلونکي کې غواړم چې په اداره او مدیریت څانګه کې هغه د خپل افغانانو ته خدمت وکړم. دنیا یعنی د نن نړۍ چې د ټوله پر تخنیک باندې ولاړه ده او مسلک باندې ولاړ ده، نو د هیواد لپاره او د ټولو هیوادونو لپاره دا ډېر مهم دی چې پر تخنیک او مسلک باندې کار وکړي، ځکه د هیواد پرمختګ چې دی هغه په تخنیک او په مسلک کې دی. د یادونې وړ ده چې د ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ په 1490 کال په دغه ولایت کې پرانیستل شوی دی چې د مهال سلګونه کسان په ادارې او مدیریت او همدا ډول په مسلکي او حرفوي برخو کې روزلي دي.